زه ډېر په درناوي زمونږه د دې دستوري اعزازي مشر او پولیس جرنیل نن سبا را نیشنل پولیس بیورو ډایرکټر جنرال دی محترم شیخ شوکت حیات خان ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دغونډې مشره صدر صاحب پښتو ادبي سوسایټي او د لیک مینانو او ښاغلو مېلمنو السلام علیکم. خبرې خو ډېرې وشوې خو چونکې پکې یو خبره بزو کومه د پښتنو په دې کلیوال ژوند کې ډېره زمانې نه ده شوې زنانه به د شپې د جومات کوي له تلې او د جومات د کوي نه به اوبه راوړي بیا پکې یو ګاونډي خپل کوي وکنستو یو ماشوم په منډه باندې رالو استاد ناست په جمعات کې او ډېر ثاني ولې ولرالو وی استاد هغه ته ولې بچي وې زما مور خو نه دراغلي هغه ته بچي دومره لوی قسمت زمون چرته چې مور بدل شي نو په دې محفل باندې دا ډېره مونږ ګټور قسمت لرو برخی لرو چې د پښتو د دریو کتابونو مخکتنې دي او د زړه د کومې دعا ده پښتو ادبي سوسایټي او د هغې مشران د ښاد او وباسو چې د پښتو ادب کوي او یو جهان مننه چې ماته ګډون بلنه راکړه. یقینو کا نن د اختر په شان د خوشحالۍ ورځ ده د طیب بلا او راشد خټک د کتابونو مخکتنې دي د مخکتنې په یو تیره غونډه کې مې خپله یو وینا را یاده شي زه ژوندم زه نمرم ته جهلې ته زورې ته به ورکېږې ته به ماتېږې زبا بیا د محبت زړی نال کوم تام اسکولو پوهنتون وران که خو ما دا د نن درې کتابونه نورو لیکدل نن یې مخکتنه زما په برخه د طیب الله خان چې زمونږ د ټولو طیب جان دی د نثر کتاب دا مخامخ رسیدلې طیبیان د شعر او نثر میدان کې خپل هلې ځلې لري د پښتو پنګ تخپل ایسا چي نن د دوو کتابونو مخکتنې دي یو شعري استاد درملنګ او بل نثري زب خپل خبره نثري اثر پورې وساتم که جوور نظر وکړي شي نو پښتون کام په خپل لرغونی تاریخ کې همیش له د کشالو سره مخ په مخامخ پاتې دي کله په اغیار راغلی دی او کله چې وزګار شوی دی نو بیا په خپل کور کې جنگ توت کړی دی او هغه د پښتو متل بونیر د نیمې نوزي د پښتو تاریخ دغه عکس د رحمت شاه ساحل سے پجبا چا پر بلوسه ونه کړه او چا پکې سر ونه خوړ څومره بې وسیله څومره زور دی په دې خاوره کې خو عجب کام دی غم او خوشحالي
رور خور ګڼي. جړا خندا د ژوند ښایست. او بیا د رحمت شاه سایل صاحب په ژبه د مرګ او ژوند په برید یمه حالات ودرولې په یو وخت کې خاندمه په بل کې مې جړا ده. خو نن سبا په پښتون وطن او ولس چې د کومو حالاتو سره مخامخ دی هغه د اباسین په ژبه څه دې حالاتو لیونې کومه څه تا لیونې ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونې. یو د یادونو سورنګار دی بله میاشت د بادرو د ازل بروغ نشم کشم در پسې بیا لیونې. خو نن ژوند د یارې په ولقه کې دی. مرګ واضح خوله نیولې ده. ټول وطن په سور مینو سور لړلې پروت دی. هر خوا وران ویجاړ برجونه دي. په خپل وطن کې کډه را په سر ده. جنازو مو اوږې ستړې کوي او ادیرو کې قبرونه نه ځایږي. د وجود غوښې مو د بمونو په جودونو کې الوزي. د سرداران مو قتلیږي. د سبا امیدونه پر رجیدو دي. سکول او پوهنتون مو وران شو. بازارونه مو په وینو ولمبېدل او لا لمبېږي. عجب ناتار او قتل عام راګرد دی. وفرین د دې قام په لیکوالو او د قلم په خاوندانو چې همت نه میلي. مرګ ته د ژوند کیسه روانه کړې ده. جړا ته د خندا چلونه ښیي. د ژوند زیرې راوړي. طیب جان هم میداني شوی دی او دا نن غونډی ثبوت دی. د غني بابا وینا ده ویل کمتر وایه خو په هنر وایه چې ژبه لویه لري هغه ته خر وایه. طنز و مزاح ګران کار دی او بیا په دې تورتم او غمجن ماحول کې نوم اخیستل د کمال خبره ده. د ما په خیال مزاح شوي چې خبره داسې وشي چې په خندا بدله شي او یو خوشحالي راشي. انساني وقار پکې جوبل نشي. طنز هغه ادبي اسلوب دی چې پکې د معاشرې یو فرد ټولګي یا مکتب فکر کې کمی کوتاهي په ګوته شي. د اصلاح د پاره په طنز شي او ملنډ شي. لیکوال کله صوفي شي کله با عمل مولاجان کله مفکر. دغه خاصیتونه د طنز و مزاح لپاره ډېر ضروري دي. او بیا جوړه مشاهده د هغه ښکلوالی او د اظهار ژبه د لیکوال د شخصیت هنداره چې کله سپکه نه وایي. د اخلاقو نه پریوتې کله هم نه وایي. د خبرې د کولو ځای پیژني. اجرا جومات کور بهر چرته به کوم ځای کومه وینا کول وي د هغې نه خبر وي. د خپل ځان جاج اخیستل ډېره اهمه خبره ده. او د خپل ژوند یو اړخ غندنه د خندا پرنګ خو تعمیري او بیا د هغې دغه د کردار سره لکه د سرمن ساتل یو هنر دی. بس یو ادا ته نظر لاړ شي ورپورې ټوکه ټکاله وشي غندنه وشي خو چې د کردار وشي د ژبې په اډانه کې دننه وشي نو فن شي. کردارونه د ټولنیز ژوند وي. عادتونه ورپورې تړلي شوي دي او بیا قلمکار یې راښکاره کړي. بس ژبه صفا د ادب مطابق د خندا او د ټوکې ټکالې ډکه خو د عبرت نه پور ماموره او بیا د یو لیکوال علمي سطح او قابلیت د هغې خوندونه. بس د ځان جاج خپل تور کتل خپل تور په ګوته کول بیا سپینول او هغه هم د خندا په لار. خو ښه وي چې د ټولنیز ژوند د کلیوال ژوند کې داسې څو خبرې شته چې هغه چا اورېدلي وي او هغې راوالي او په کاغذ باندې ځان ته کېږي نو هغې کې ډېر حقیقتونه وي او ژوندي کردارونه وي.